بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسفزی هم ستاسو په چوپړ کې اوس راځو په ګروپینګ باندې کار کول. لومړی راځو دا فلټر به کلیر کو، د دې نیم کولای شو چې کلیر کو او د انالایز ټولز د انالایز نیم کولای شو. مثال ترې شو انالایز سلیکټ کلیر فلټر، مثلا دا فلټر مو کلیر کو. اوس راځو ته یو ګروپ مثلا د دې نه تر دې په نوسم دا یو ګروپ کومه ورته هم چې د دې نه انالایز ترې شم ګروپ سلیکشن د دې نه کولای شم او دلته مراتلی شم ورته هم چې دا ګروپ کا مثلا دا یو ګروپ شو. که اوس د دې نه راشم دلته بل دا بلاک کوم ورته هم چې دا بل ګروپ کا. مثلا تاسو کولای شئ څو ګروپونه ترې جوړ کړئ ورته هم چې دا د بل ګروپ کا. مثلا دوه ګروپ شو. که اوس زه وګورم دا یو ګروپ شو دا بل لاندې بل ګروپ شو. تاسو کولای شئ دوه درې ګروپه ترې جوړ کړئ. که دلته راشئ اوس وګورئ تاسو پروینس 2 په نامه باندې هم یو دغه جوړ شو، فیلډ جوړ شو مثلا یعنی پروینس 2 دا ګروپ. زه به د دې دا پروینس چې لرې کوم نو ګوره په ګروپ باندې ټوټل به ماته په ګروپ باندې وښیي. وګورئ دا ګروپ که چېرته زه ورته وایم چې ان ګروپ کا بیرته دلته راځم ان ګروپ او د دې نه کولی شم چې رایټ کلیک او ورته وایم چې ان ګروپ مثلا بیرته مې ان ګروپ. تاسو کولی شئ چې مثلا مشخص راګانې د یا ووایو چې مثلا دا ایسټرن پورې دا ولایت مربوط دي، دا ساوترن دي، دا مثال نارترن دي او دا ویسټرن دي. مثال پر څلور ګروپونه ویشئ یا مثال پر څو ګروپونه دا ولایت ویشئ. په هماغې باندې تاسو د پاپولیشن یا نفوس وګورئ مثال ګروپ کولی شئ. بل یو بل شی تاسو سره زه شریکوم چې په خپله اکسل چې دی کله چې تاسو ډیټ فیلډ اضافه کوئ او فارمت مثال د هغې ډیټ وي نو تاسو اتومات مثال هغه ګروپ کوئ. که زه دا پروینس لرې کوم نو ډیټ راولم دلته مثال کله چې زه ډیټ راوړم دا په خپله اتومات ګروپ کوي. ګورئ تاسو ګورئ ټول یې اتومات ګروپ کړي دي. که دلته راشم وګورم په دې کې به مثال کوارټري ګوره په دې کوارټر کې مثال جنوري دغسې مې دغه په دې شکل سره ګوره دا اتومات په خپله ګروپ کړي. دلته مثال وګورئ درې فیلډونه به ماته کړي. ګوره ایئر شو، کوارټر شو او بل مثال ډیټ شو. زه راځم دلته زه ورته وایم چې په دا مې سلیکټ دلته په دې باندې سلیکټ کوم پاس دلته مې سلیکټ ورته چې ګروپ فیلډ په انالایز کې ګوره پیوټ ټیبل ټولز انالیسس دلته چې راشئ مثال ګروپ فیلډز کولی شئ تاسو دا فیلډونه نور فیلډونه پکې اضافه کړئ. زه ورته وایم چې ډیټ ورسره ډای ورسره ورځم ورسره اضافه کوه. اوس مثال په دې کې به ورځم اضافه شي. زه کولی شم چې د دې څخه داسې استفاده وکړم د فلټرینګ دپاره چې زه دا راولم دلته پاس واچوم. مثال دلته دیز نه مثال بیا راشم دې ته په دې شکل سره. اوس وګورئ دلته جنوري دا میاشتې ټولې دلته ما شته دی مثال څوم د جنوري دا ټول مثال ګروپ شوي دي. زه که راشم ورته فلټر که مثال په کال باندې مولټیپل سلیکشن کولی شئ تاسې مثال یو هم سلیکټ کولی شئ، حال هم سلیکټ کولی شئ، دیز نه مولټیپل آیټم سلیکشن او یو هم کولی شئ ورته چې د دې کال ماته وښیه مثال د دې کال یو میاشت ده مثال په دې شکل سره. په دې باندې تاسو فلټرینګ کولی شئ چې مثال دا دیز کې کوم کوارټر تاسو ته وښیي څلورم پنځم یا کوم میاشت درته وښیي. دا ټول ګوره میاشتو لیست دلته راغلی دی، د کوارټر لیست راغلی دی، مثال د کال لیست راغلی دی. که زه ورته ووایم چې کلیر فلټر نو ټول به بیرته پاک شي د دیز نه. موږ دا هم کولی شو که دلته رایټ کلیک کړو ورته چې مثال ان ګروپ او یا راشو د دیز نه ان ګروپ کړو. دلته ورته چې ان ګروپ ګوره بیرته خپل هغه عادي حالت را ګوره. خو پاس فیلډونه دلته ګوره فیلډونه فلټرینګ ایئرس او کوارټر منث هغه لاړو. که زما په کار وي زه ورته چې کنټرول زیډ بیرته راولم مثال چې ایئر کوارټر په دې باندې زه ډیټا فلټر کوم او راپور کوم نو دا زما ته په کار دی. نو په دغه شکل سره په خپله پاور ټیبل د اکسل چې دی کله چې تاسو ډیټ واچوئ نو اتومات درته دا مثال ایئر کوارټر منث او ډای درته وباسي. نو دا ضروري نه ده چې مثال تاسو په خپله منوال دا ګروپ کوئ نو دا اتومات ګروپ کوئ. او که چېرته مثال ټکس وي، نور فیلډونه وي، نور ویریبل وي نو تاسو کولی شئ چې په خپله لاسي ډول باندې دا ګروپ کوئ. دا مثال دا ګروپینګ په پاور ټیبل کې الله تعالی د دې نه تاسو یو څه اندازه ګټه پورته کړې وي.